کله چې پاکستان اټومي دماکې کولې نو په دغه وخت کې عمران خان څه ویلي و. عمران خان هم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. په دنیا کې ټوټل ملکونه 195 دي. په دې کې 9 ملکونه داسې دي چې هغې سره اټومي طاقت موجود دی، چې په هغې کې په اول سر باندې امریکا، برطانیه، چین، روس، انډیا، اسرائیل، نارت کوریا، فرانس او پاکستان دا ملکونه شامل دي. د کوم ملکونو سره چې اټومي طاقت شته او کوم سره نشته په دې کې فرق دی. فرق پکې سره کوم ملکونو سره چې اټومي طاقت دی نو دا نور ملکونه چې کله په دې باندې حمله کوي نو د هغې نه مخکې سوچ کوي چې یاره زه په یو اټومي طاقت باندې حمله کوم نو ماته به د هغې جواب څه میلاویږي. لکه مخکې ورځو کې ایران چې په پاکستان باندې حمله وکړه نو په 24 غنټو کې هغوی ته واپس جواب میلاو شو. نو دغه شانتي چې یو ملک په بل ملک باندې حمله کوي نو هغې نه مخکې سوچ کوي. د دې مثال داسې دی که ته اوس ورځې په یو کس باندې حمله کې په هغه باندې ګزار کې او ته وګورې چې هغه سره ټوپک دی تومانچه ده نو ته به ویرېږې. ته به هغې نه مخکې اول سوچ کوې چې یاره زه په دې کس باندې ګزار کوم او د سره ټوپک تومانچه نو کېدی شي واپس په ما باندې حمله وکړي، ماله واپس جواب راکړي، نو ته د هغې نه مخکې سوچ کوې. دغه شانتي مثال د دې ملکونو دی. په دنیا کې 57 اسلامي ملکونه دي، په دې کې یو ملک داسې دی چې هغې سره اټومي طاقت موجود دی او هغه دی زموږ ملک پاکستان. پاکستان یو اټومي طاقت ملک دی. 11 مئی 1998 کله چې انډیا اټومي دماکې وکړې نو هغې پسې سندس په 15 مئی 1998 باندې د انډیا چې کوم وزیر اعظم واجپای هغه پاکستان له دمکي ورکړه چې موږ په پاکستان باندې د اټم د استعمالو. نو بیا پاکستان په 28 مئی 1998 باندې اټومي دماکې وکړې. څنګه یې وکړې راوړو دا ټولې خبرې به موږ کوو په نننۍ ویډیو کې. پاکستان او انډیا دا د وخت نه د یو بل خلاف دي. د کوم وخت نه چې پاکستان آزاد شوی نو پاکستان او انډیا د یو بل ډیر زیات سخت خلاف دي، یو بل سره جنګونه هم کړي دي. یو بل سره مقابله کوي د اسلحو په میدان کې، دغه شانتي د جنگي سامان په میدان کې. دا مقابله د نن نه 14 کاله 20 کاله مخکې دا ډیره زیاته وه، ځکه چې دوی به یو بل باندې ورتله، جنګونه به کول، نو دا مقابله ډیره زیاته وه. 1974 نه راواخله تر 1998 پورې انډیا د پاکستان نه په اسلحه کې په جنگي سامان کې ډیره زیاته مخکې وه. انډیا سره داسې مزایلې وې چې د هغې رینج ډیر زیات سیوا و، د لرې ځای پورې هغې خپل هغه نشانه لګولی شوه، 350 کیلومتر پورې، 200 پورې. په 6 اپریل 1998 باندې پاکستان د یو داسې مزایل تجربه وکړه چې انډیا او ټوله دنیا هغې ته حیرانه شوه. انډیا والا ډیر زیات سخت پریشانه شو چې یاره دا څنګه کېدی شي چې پاکستان یو داسې مزایل جوړ کړي. هغه مزایل نوم غوري مزایل. کمال دا و چې د دې مزایل رینج ډیر زیات سیوا و، 1500 کیلومتر پورې د مزایل خپله نشانه لګولی شوه، خپل هغه هدف هغه نشانه هغه ایشتلی شوه. د پاکستان دا دعوه وه چې په 10 منټ کې مونږ د انډیا چې کوم غټ غټ ښارونه دي، دلی، بمبئی، حیدرآباد، دا مونږ ختمولی شو په دې مزایل سره. چې دا مزایل کله ایجاد شو نو انډیا والا چې کوم ریس و د اسلحې په میدان کې کوم مقابله وه نو پاکستان ډیر زیات مخکې لاړ. نو انډیا والا دا فیصله وکړه چې اوس به مونږ اټومي دماکې کوو او دا به ښیو چې مونږ یو اټومي ملک یو. 11 مئی 1998 کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قازقستان په دوره باندې نو هغه ته اطلاع میلاو شوه چې انډیا اټومي دماکې وکړي. په هغه وخت کې دا یو غټ خبر و، ځکه چې د پاکستان او انډیا هغه تعلقات ښه نه وو، یو بل باندې به حملې کولې. نو په دغه وخت کې دا یو د خفګان والا خبر و. دا اطلاع وزیر اعظم پاکستان ته میلاو شوه. انډیا یو صوبه د راجستان بوکران علاقه کې انډیا خپل اټومي دماکې وکړې، 3 دماکې وکړې. نو دا خبر په ټوله دنیا کې خور شو، په ټوله دنیا باندې یو روب راغی. پاکستان غوري مزایل جوړ کړو، د هغې په مقابله کې انډیا اټومي دماکې وکړي. نو دا یو مقابله روانه وه. په دغه وخت کې د پاکستان آرمی چیف جهانګیر کرامت او ډاکټر عبدالقدیر خان کوم چې اټومي ساینسدانو د هغوی ملاقات وشو. د آرمی چیف ورته وایي چې مونږ د دې جواب ورکوو. نو ډاکټر عبدالقدیر خان ورته وایي چې مونږ تیار یو. د پاکستان چې کوم اټومي پلانټ و، د اټومي پروګرام و، دا شروع شوی په 1974 کې. 1974 کې چې کله انډیا اټومي دماکې وکړې په اول ځل باندې نو پاکستان هم خپل اټومي پروګرام شروع کړو چې مونږ به هم اټومي دماکې کوو او مونږ به هم اټم بم جوړو. په 1983 کې د پاکستان اټومي پروګرام سرته ورسېدو، هغه کمپلیټ شو، تیار شو. په 1984 کې ډاکټر عبدالقدیر خان وایي چې په دغه وخت کې اټومي طاقت بالکل تیار و او مونږ دې ته تیار وو چې مونږ خپل اټومي تجربې وکړو
په 1984. نو ډاکټر عبدالقدیر خان دا وایي چې ما جنرال ضیاء الحق ته دا ویل چې موږ بالکل تیار یو، که ته وغواړې نو په 7 ورځو کې موږ اټمي دماکې کولی شو. خو هغه زه د دې خبرې نه منع کړم چې اوس د دې ټایم نه دی. پاکستان بالکل اټمي دماکو ته تیار و په 1998 کې، د مې میاشت وه 1998 کې. خو دلته مسله وه، کله چې انډیا په 11 مې باندې اټمي دماکې وکړې نو په ټوله دنیا کې یو غوبل جوړ شو. ټولو ملکونو چې څومره غټ غټ ملکونه وو، امریکا، چاینا، روس، استرالیا، ټولو ملکونو د انډیا د دې دماکو ډېر زیات مذمت وکړو چې دا یو غلط کار وشو. دې وجه دا وه چې په دغه وخت کې یورپي ملکونو کې دا یو مهم شروع چې موږ به ټوله دنیا د اټمي اسلحې نه پاکو. چې کله په 11 مې باندې انډیا اټمي دماکې وکړې نو ټوله دنیا د هغې خلاف شوه، باندې پابندیانې هم ولګېدې. امریکې د انډیا نه خپل 12 کروڑ ډالر هغه واپس کړه، هغه چې کوم امداد یې ورله ورکړی و هغه یې واپس کړو. دغشانتې 3 ملکونه استرالیا خپل سفیران چې کوم نمایندګانو په انډیا کې هغه د انډیا نه واپس کړه احتجاجاً. دغشانتې جاپان هغه ملک دی چې په دې باندې اټمي حملې شوې وي. جاپان کې خلک راووته، په 100 نه زیات ښارونو کې خلک راووته او د انډیا خلاف احتجاج وکړو چې انډیا ولې اټمي دماکې وکړي. خو انډیا د دې باوجود په 13 مې باندې په 11 مې باندې یو پیر دماکې وکړې، اټمي تجربې وکړې، او په 13 مې باندې واپس 2 اټمي تجربې وکړې، دماکې وکړې. په دغه وخت کې G8 اجلاس هم راوغوښتی شو. G8 اجلاس کې 8 غټ غټ ملکونو چې هغوی به د هغوی سربراهان، د هغوی مشران به راغونډېده او عالمي چې کومې مسلې دي په هغې باندې به خبرې کولې. نو G8 اجلاس کې روس دا خبره وکړه چې انډیا که غواړي نو 4 دماکې دې نورې وکړي. یعنې روس د انډیا سپورټ وکړو په دې ځای کې. په 15 مې 1998 باندې د انډیا چې کوم وزیر اعظم واجپای هغه پاکستان له کلیعام چیلنج ورکو. پاکستان له دا دمکي ورکړه چې زه به تا باندې اټم بم استعمالوم. نو دا یو غټه خبره وه چې هغوی دا خبره وکړه چې موږ به په پاکستان باندې د اټم، کله چې هغوی خبر شو چې پاکستان هم اټمي تجربو کولو ته تیار دی نو هغو پاکستان له دمکي ورکړه. په 22 مې 1998 باندې په پاکستان کې ډېر زیات حالات خراب شو. په بارډر باندې د دواړه طرف نه ګولهباري شروع شوه، بمباري شروع شوه چې په هغې کې ډېر خلک هم شهیدان شو. پاکستان بالکل ځان تیار کړو، پاکستان سره چې کوم مزایلې وي هغوی بالکل تیارې کړې، بارډر ته یې ورسولې. که انډیا موږ باندې حمله کوي نو موږ به ډایرکټ په هغوی باندې حمله کوو، خپلې مزایل به استعمالوو. چې د پاکستان کوم حکومت و هغو باندې ډېر زیات دباو راغی، بیروني دباو هم و، عالمي دباو. ټولې دنیا ویل چې د اټمي دماکې مه کوه. دغه وخت کې چې کوم وزیر اعظم و نواز شریف و هغه ته د بهر ملکونو نه، د امریکې نه، دغشانتې د برطانیې، د امریکې چې کوم صدر و کلینټن، هغه نواز شریف ته ټلیفون وکړو او هغه له دا دمکي ورکړه چې ته به اټمي دماکې نه کې، که تا اټمي دماکې وکړې نو زه به تا باندې پابندیانې ولګوم. او د هغې سره سره نواز شریف ته دا اپر وکړو چې زه به تا ته 15 اربه ډالره روپۍ درکړم. او دغشانتې چې کوم F-17 جهازونه دي د هغې چې تا ماله کومې روپۍ راکړلي نو هغه به ته هم واپس کړم. پاکستان ته یې دا وویل چې ستا هغه روپۍ به هم زه واپس کړم، خو ته د اټمي دماکې مه کوه. د دې وجه څه وه، امریکې ته دې نه څه تکلیف و. امریکې دا غوښتل، د امریکا او چې کوم غټ غټ ملکونه دي هغوی دا غوښتل چې یاره طاقت به صرف موږ سره. پاکستان څنګه دا کوشش کوي چې اټمي تجربې وکړي او ځان په دنیا کې یو اوچتې مرتبې ته ورسوي. پاکستان څه مجال شو چې هغه د اټمي دماکې کوي. نواز شریف د هغه خبرې واورېدې خو هغه ته انکار وکړو. چې په ټلیفون باندې ونه شوه نو امریکې خپل کسان راولېږل، یو وپه دې راولېږه چې په هغې کې د امریکې غټ غټ خلک وو، د امریکې یو کمانډر و پکې، دغشانتې نایب وزیر خارجه ټالبوټ و پکې. نو دا کسان راولېږل چې د پاکستان چې کوم حکومت دی او کوم پوج دی تاسو هغه په دې خبر باندې قایل کړئ چې یاره دوی اټمي دماکې ونه کړي. خو دا هم ناکام شو. د هغې نه پس د امریکې چې کوم صدر و بیل کلینټن او د برطانیې صدر ټوني بلیر، دوی نواز شریف ته کال وکړو چې یاره ته اټمي دماکې مه کوه. نواز شریف ورته وویله میں وعده نہیں کر سکتا، وعده څه نشم کولی، د دې خبرې تاسو وعده نشم کولی چې زه به اټمي دماکې نه کوم. ټلیفونونو او په رابطو باندې نواز شریف د هغوی خبره ونه منوده. نو هغوی دا فیصله وکړه چې موږ به د اخرنۍ حربه استعمالوو چې په UN کې، په یونایټډ نیشن سلامتۍ کونسل کې به دا قرارداد پیش کړو چې د نن نه پس چا هم اټمي تجربې وکړې نو په هغو باندې به داسې پابندیانې لګي لکه څنګه چې په عراق باندې لګېدلې وي. په عراق باندې څه پابندیانې لګېدلې وي؟ عراق باندې دا پابندي لګېدلې وه چې دوی به نه نورو ملکونو نه څه شی اخیستی شي او نه یې پرې خرڅولی شي. د دې نه علاوه چې کوم سفارتي تعلقات دي، ټولو ملکونو د عراق سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي. سفارتي تعلقات داسې د هر ملک د هغې یو نماینده په بل ملک کې ناست دی. لکه پاکستان دی نو پاکستان کې د هر ملک نماینده ناست دی. دغشانتې د پاکستان کس په هر ملک کې ناست دی
هغه د پاکستان نمائندګي کوي. د دې نه علاوه د عراق چې کوم فضا ده، کوم هوا ده، په هغې کې بعد د برطانیې او د امریکې دا جهازونه تاوېده او هغوی به هلته خپله کاروایي کوله. چې کله دا قرارداد پیش کېدو نو د انډیا یوې غلطۍ پاکستان بچ کړو دې قرارداد نه. که دا قرارداد پیش شوی وی نو بیا پاکستان چېرته هم اټمي دماکې نه شوی کولی. هغه غلطي څه وه؟ کله چې انډیا په 11 مۍ باندې خپل اټمي تجربات وکړه نو انډیا ته پته ولګېده چې یاره زه یو طاقتور یم، زه خو هر څه کولی شم. نو پاکستان ته خو بدماشي کوله، د هغې سره سره چین ته هم بدماشي شروع کړه. چین ته یې دا وویل چې په 1962 کې تا زما کومې علاقې قبضه کړلې هغه فوراً خالي کړه، که نه خیر به دې نه. چین له په دې باندې غوسه ورغله او چین دا وویله چې د پاکستان خلاف کوم قرارداد پیش کېږي نو هغې نه به زه انکار کوم، د هغې به زه خلاف کوم. نو د دې د وجې نه قرارداد اړو پیش هم نشو او خبره دغه شانتي ختمه شوه. په دغه وخت کې یو بل خبر راغی چې انډیا او اسرائیل دا به رایوځای کېږي. د پاکستان چې کوم اټمي تنصیبات دي، په کوم ځای کې چې پاکستان اټم جوړوي، کوم ځای کې پلانټونه دي، دا ټول به اوړاوی ختموي وي. لکه څنګه چې هغوی د عراق چې کوم اټمي تنصیبات هغوی اوړاو کړي او ختم کړي. په دغه وخت کې د پاکستان چې کوم حکومت و نو په هغې باندې یو عالمي دباو و، بل د انډیا له طرفه دمکیانې هم وي او بل اندروني دباو هم و. اندروني دباو څنګه و؟ عمران خان په دغه وخت کې راوتی و او عمران خان دا ویل چې روکی سوکی کھائیں روکی سوکی کھائیں اټم بم بنائیں. مونږ به وچه سپوره خورو خو اټم بم به جوړو. اټم بم اټمي چې کوم تجربې دي هغه په دې وخت کې کول پکار دي. دا صحیح وخت دی چې مونږ انډیا له جواب ورکړو. د دې نه علاوه جماعت اسلامي په دغه وخت کې د پاکستان حکومت له نواز شریف له د 30 مۍ پورې ټایم ورکړی چې 30 مۍ پورې اټمي تجربې وکړه، دماکې وکړه، بیا راوځو، روډونه به بندو، احتجاج به کوو. د دې نه علاوه په دغه وخت کې چې کوم اپوزیشن لیډر وه بېنظیر بټو نو هغې هم دا ویلي نواز شریف ته چې یاره اټمي دماکې په دې وخت کې کول پکار دي او انډیا له جواب ورکول پکار دي. د دې نه علاوه د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې څه ماشومان راوتي وو او هغوی دا ویلي وو چې همې پیډر نہیں اټمي دماکې چاهیے. مونږ ته پیډر نه دی پکار. پیډر هغه بوتلې کوم کې چې ماشومان شودس کی، مونږ ته دا نه دی پکار، خو انډیا له جواب ورکول پکار دي، اټمي تجربات کول پکار دي. پاکستان په حکومت باندې دباو ډیر زیات شو. نو پاکستان اخیرانه دا مطالبه وکړه چې یاره مونږ به قلار شو، د اټمي دماکې به نه کوو، اټمي تجربې به نه کوو، خو په یو شرط باندې چې انډیا چې کوم اټمي هتیار جوړ کړل، کوم اټمي اسلحه جوړ کړل، هغه هغوی تباه کی، ختم دي کی. نو مونږ به هم خپل دا چې کوم میشن دی، دا کوم اټمي تجربات دي، دا مونږ پرېږدو، د خبرې را مونږ قلار شو. خو انډیا خو دا خبره ورسره نه منو ده. پاکستان بالکل ځان تیار کو اټمي تجربات کولو ته. د اټمي تجربات کولو نه 4 ورځې مخکې دا یو واقعه راغله. دا واقعه چا په ګمان کې هم نه وه چې داسې هم کېږي. واقعه داسې وه چې د پی آی ای یو جهاز هغه د بلوچستان نه را روان شو تلو کراچۍ ته. نو په لاره کې په ګوادر ایرپورټ کې دا جهاز کوز شو او دغه ځای نه څه سورلۍ راخېجولې. نو په دې کې 3 داسې سورلۍ راوختې چې هغه مشکوکې وي. او وروسته چې کله د جهاز روان شو نو په لاره کې دغه مسافرو دغه 3 مسافرو اسلحې راواغستې او چې کوم پایلټانو هغوی ته ویل چې دا جهاز د انډیا طرف ته تاو کوي. نو پایلټان چې کوم دغه حیران شو چې دا څنګه چلو شو. نو هغوی دا یو چل وکړو، دا یو سوچ یې وکړو او دا جهاز یې د صوبسند حیدرآباد ښار طرف ته روان کو. صوبسند کې یو ښار د حیدرآباد هغې طرف ته روان کو او دې هایجیکرز چې کوم وو، دا کوم ډاکوان چې وو، نو دوی ته دا ویل چې یاره موږ انډیا طرف ته دا جهاز روان کو. دا چې کوم هایجیکرز وو، دا چې کوم کسانو چې کوم دا جهاز بوتلو انډیا طرف ته، دوی د انډیا چې کوم بمبئی ایرلاین دی هغې سره دوی په رابطه کې هم. هلته یو ته ځای هم خالي کړم. نو دوی طرف ته روان شو. چې کله دا په حیدرآباد کې صوبسن حیدرآباد په ایرپورټ باندې دا کوز شو دا جهاز، نو هلته د پاکستان پوځیان ولاړو او هغوی د هایجیکرز ته خو دا پته نه وه چې یاره دا پاکستان دی که انډیا ده. نو دا پوځیان ورغلې دې جهاز له او هغوی دا ویل چې موږ انډیا والا یو. نو دغه هایجیکرز چې کوم دي، دا کوم ډاکوان چې دي، هغوی له شاباش ورکړو چې شاباش تاسو ډېر زیات ښه کار وکړو چې دا جهاز تاسو پاکستان نه راوستو دلته، خو ستاسو څه مطالبې دي؟ نو هغوی 2 مطالبې وکړې. یوه مطالبه یې دا وکړه چې پاکستان به په چاغي په مقام باندې په بلوچستان کې دماکې نه کوي، او بل دا چې د بلوچستان کوم فنډز دي هغه د حکومت بلوچستان له ورکړي. نو دا 2 مطالبې وکړې. نو هغوی ورته وویله، دا کوم پوځیان چې وو دوی ورته وویل راځئ د جهاز نه بهر ته راکوشئ، بهر خبره کوو که نه. نو دوی سره دا خبره ومنوده چې بهر ته راووتل. نو کمانډوز ولاړ وو پاکستان، هغوی د 3 وړه هایجیکرز چې کوم وو، دا کوم ډاکوان چې وو، دا یې ونیو ده. نو دا یو واقعه مخې ته راغله. په دې جهاز کې 24 مسافرو او 15 عملې والا.
نو دوی دا غوښتله چې دا مسافر به مونږ بوزو، دا جهاز به مونږ هایجیک کړو، دا مونږ بوزو انډیا ته، او دغه ځای نه د انډیا په میډیا باندې مونږ خپل مطالبات وکړو. پاکستان بالکل اټمي دماکو ته ځان تیار کړو. خو د هغې نه مخکې د پاکستان چې ملکونه چې پای کې چین او سعودي عرب، دوی د پاکستان بالکل حمایت وکړو چې مونږ د پاکستان سره ولاړ یو. بیا هغه ورځ راله په کوم ورځ باندې چې پاکستان اټمي دماکې کولې، اټمي تجربې کولې. 28 مئی 1998 د پاکستان په تاریخ کې یو اهم ورځ باندې د پاکستان پوځ د چاغې چې کوم علاقه ده د ټول خپل ګیراو کې واغسته. 100 کیلومتر پورې پاک پوځ هغه ځای په خپل ګیراو کې واغستو. دغه شانتي د انډیا له طرفه د حملې خطر وانه پاکستان خپل مزایل بالکل تیار کړي کړه انډیا له طرفه حمله کیږي نو موږ به دغه بھرپور جواب ورکوو. نو په 13 اخر باندې پاکستان په 28 مئی 1998 باندې د چاغې په مقام باندې 15 اټمي دماکې وکړې. دا ټایم و د ماسپښین نه پس 14 منټه رابره 3 بجې. په دې باندې د چاغې په مقام باندې د چاغې په غرونو کې پاکستان اټمي دماکې وکړې. ټول پاکستان خلک خوشاله شو. د هغه وخت اخبارونه دا لیکي چې په پاکستان کې چې کوم د مټایانو دکانونه او په کې مټایان ختم شو. خلکو دومره ډېر مټایان تقسیم کړل او خلک ډېر زیات خوشاله وو چې انډیا ته د هغوی د سرکشۍ جواب میلاو شو. په دغه وخت کې په انډیا کې یو اعلی سطح اجلاس جاري و، د هغوی چې کوم حکومت او د هغې یو غټ اجلاس جاري و چې کله هغوی دا خبر شو چې پاکستان اټمي دماکې وکړي، اټمي تجربې وکړي، نو فوراً هغه اجلاس هغه ملتوي شو، هغه ختم شو. پاکستان اټمي دماکو سره نه صرف پاکستان بلکې پوره دنیا کې چې څومره مسلمانان دي هغه ټول ډېر زیات خوشحاله شو. پاکستان د دنیا اووم او اولنی اسلامي داسې ملک جوړ شو چې د هغې سره اټمي طاقت راغی. پاکستان خو اټمي دماکې وکړې خو د دې د وجې نه پاکستان ته ډېر زیات مشکلات هم راله. پاکستان باندې پابندیانې ولګېدې. امریکې دا وویل چې په پاکستان باندې به زه صرف پابندي نه لګوم بلکې پاکستان له به د دې سزا هم ورکوم، ځکه چې پاکستان ته ما ویل چې د اټمي دماکې مه کوه او دوی بیا هم اټمي تجربې اټمي دماکې وکړې. جرمني په پاکستان باندې خپل امداد بند کو. جاپان هم په پاکستان باندې پابندي ولګوله او په دغه وخت کې چین هم د پاکستان په اټمي تجربو باندې د افسوس اظهار وکړو. عالمي چې کوم بینک او ورلد بینک او آی ایم ایف هغې هم په پاکستان باندې پابندیانې ولګولې چېرې پاکستان له موږ امداد نه ورکوو. دا هغه تاریخي ورځ وه 28 مئی 1998 یوم تکبیر چې په دې باندې پاکستان یو غټه کامیابي حاصل کړه او پاکستان د دنیا په هغه 9 ملکونو کې شامل شو چې هغوی سره اټمي طاقت دی.